د کابل جلال اباد په اوسني سړک د ترافیکي او نورو پېښو د مخنيوي په موخه د یادې لويې لارې د دویم لین سړک چارې ګړندۍ کیږي. په زیربینې چارو کې د جمهور رئیس سلاکار شاه محمد څرګند وایي چې د کابل جلال اباد په اوسني سړک باندې د زیاتو ترافیکي او نورو پېښو رامنځته کېدو د مخنيوي په موخه د یادې لويې لارې د دویم لین سړک د پاتې چارو ګړندیتوب په برخه کې اقدامات کوي. نوموړي زیاته کړه د ولایت د سفر موخه د جلال آباد کابل دویم لین سړک د پاتې چارو څخه لیدنه وه ترڅو ژر تر ژره کارونه پیل شي او د کابل جلال آباد اوسنۍ لویه لار باندې د ترافیکي او نورو پېښو مخنیوی وشي. همداراز زیاته کړه د درونټې تونل څخه هم لیدنه وکړه ترڅو د ترافیکي حجم د کمولو په موخه دوهم تونل او هم بدیله لار باندې کار پیل کړي. هغه زیاته کړه د کابل جلال آباد دویم لین سړک د پاتې چارو ډیزاین د 5 میلیونه ډالرو په سپما سره ترسره کړی دی چې له جوړېدو وروسته به تر 40 کلو پورې دوام وکړي. و یک علت که ما در اینجا آمدیم که ببینیم بعضی سرک‌ها که در سابق تیار شده ترمیم کار داره، گفتیم ما ببینیم که کدام سرک‌ها ترمیم کار داره. دیگه والی صاحب به سرک طرف درونتا که میره دو لین ساخته که 4 لین شود، اما چون در اوج پلام است پلا 2 لین است. دیگه امور معلومات گرفتیم که چطور کنیم که 2 لین دیگه هم پل برشان تیار کنیم که 4 لین شود و در این زمان یک استادی کنیم یا ببینیم که در اونتا چون در تونل هم 2 لین است، ببینیم که اگه امکانات داشته باشه که کامرا بسنجیم که چطور را میتونیم که او هم 4 لین بسازیم. سرک کابل و یک سرک که نو است که از سخرود به کابل میره یا از کابل به سخرود میره، در او را ما خودم سومش ما خودم دیزاین کردم که تقریبا از کانکریت او را به اسفالت تبدیل کردیم و در طوری دیزاین کردیم که شاید در حدود 30-40 سال دوام بده و در این زمان 5 میلیون دلار ارزانتر شده قیمتش و اونو را باید سعی کنیم که بخیر اون سرک خلاص شود که بسیار مردم بین در سرک بین کابل و جلال آباد نگران در اکسیدنت در موتر اکسیدنت کشته میشه و تعداد بعض وقتا در چند سال پیش من یک دفعه سعی کردم تعداد نفره که در این سرک کشته میشه اضافه تر از نظر به تعداد نفر که در جنگ کشته میشه. دیگه اینی را باید ما یک استادی کنیم که هر چقدر زودتر میشه که امی چیز کم بسازیم، خاطر که بسیاری وقتا یک فامیلی بیخی به کلی از بین میره. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل د جمهور سلاکار شاه محمد څرګند څخه مننه وکړه چې د ولایت د سړکونو، پلونو او یو شمېر نورو پروژو د پیل کېدو په موخه د لومړنۍ ارزونې په پار سفر وکړ او ډاډ ورکړ چې د پلان جوړېدو سره سم به یو شمېر پروژې عملي پیل شي. هغه د جمهور رئیس محمد اشرف غني څخه هم مننه وکړه چې ننګرهار ته په زیربینۍ او نورو برخو کې ځانګړې پاملرنه کړې ده. د ننګرهار د پلونو سړکونو باره کې باید یو پلان موجود وي، هغه صحیح جوړ شي او که منابع امکانات چې موږ لرو په مؤثره توګه باندې استفاده وشي. البته دا ټول شان یو پلان گذاري غواړي او څرنګه چې جلال آباد جمهور رئیس توجه ننګرهار ته نهایت زیاته ده، نو په دې خاطر باندې د نن راغلل دغه سړکونه پلونه دا یې ولیدل او امید دی چې دا په راتلونکي د دې وختونو کې په بعضو باندې عملي کار شروع شي، سروې شي او بالاخره مالي بودجه ورته پیدا شي. د درونټې تونل او یو شمېر نورو پروژو څخه د لیدنې پر مهال د ولایت مالیې ادارې مرستیال تمیم عارف مومند، ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت، د سړکونو د ملي ادارې مرستیال او یو شمېر نورو مسؤلینو هم شتون درلود.